سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ د کتاب لوستونکو یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو نن پر یوې بلې او نوې موضوع باندې خبرې کوو. د هر بریالي انسان شاته د هیڅ چا لاس نه وي، خپله تکړه وي. تاریخ د هغو ده چې هیلې او ارمانونه ولري. په ځوانۍ کې تر ټولو مهم څیزونه هیلې او ارمانونه دي. هغوی چې هیلې او موخې لري غربت نه پیژني، ځکه هر سړی د خپلو هیلو او ارمانونو هم شتمن دی. ځواني داسې موده ده چې که انسان پکې نور هیڅ ونه لري او یوازې هیلې او موخې ولري، هیڅ اندېښنه دې نه کوي. تاریخ د هغو ده چې په ژوند کې موخې ولري. تاسې ځوانان یاست، موخو ته د رسېدو هڅې وکړئ. کله کله به ماتې هم خورئ. که تل هغه کار وکړئ چې تاسې څخه تمه کېږي، نو اندېښنې به مو کمې وي، خو هیڅ کله به لوړو بریاو او پرمختګونو ته لاسرسی پیدا نه کړئ. له دې ځایه د کشف او نندارې لپاره یوه لویه نړۍ پرته ده. د ځان تړلو او قیدولو فکرونه له ځانه لرې کړئ. نابلده شیانو ته مه ورخطا کېږئ. له ماتې مه ویرېږئ، ځکه دا د ځوانانو دنده او مسؤلیت دی چې د ژوند بحراني حالات په مثبتو بریاو واړوي او له ستونزو سره د مبارزې په نیت راپورته شي. محصلین باید په جدیت درس ووایي. ځان تر دې حده په مطالعه او درس کې ډوب کړئ چې نور خلک ووایي تاسې په درس مین شوي یئ. تر اوسه مو د هغه محصل د سترګو ځلا ته پام شوی چې درس او مطالعه کې ډوب وي؟ دا محصل یو ځانګړی راښکون لري. خلک باید له خپل کار او درسه بې خده خوند واخلي. دا ډیره بده ده چې یو محصل ځان درس ته اړباسي، او تر دې بده لا دا ده چې حتی په شین زور باندې هم ځان درس ته نشي اړوستی. نو زده کړې اجباري دنده مه ګڼئ. دا فکر بدل کړئ. لومړی زده کړئ او ځان د هغه څه اړوندې وګڼئ چې تاسې ورسره مینه لرئ. دا به درته درس خوندور او په زړه پورې کړي. دې ټکي ته پام سره باید تاسې زده کړې د ټولنیز پرمختګ په برخه کې یو پنګونه وبولئ. زه په دې باوري یم چې هر انسان له بېشماره وړتیاو سره نړۍ ته راځي او همدې ته پیدا شوي چې له دې وړتیاو ګټه واخلي. که څوک دا وړتیاوې نه کاروي، د ده د شخصي زیان ترڅنګ ټولنې ته هم لویه ضایع ده. ځان کم مه ګڼئ. البته د خپلو وړتیاو په برخه کې افراط هم خطرناک دی، خو تر دې لوی شرم نشته چې انسان د ځان له نورو کم وګڼي. ښایي داسې خلک وي چې مثلا په ریاضي کې پر ځان باور نه لري، او یا به ځینې نورو ورزشونو سره چندانې جوړ نه وي. ځینې د خلکو په مخ کې له خبرو ډارېږي، خو له تاسې ځینې بیا علاقه لري چې سیاستوال، هنرمند، عالم او یا د یو صنعتي شرکت رئیس شي. دا مهمه نه ده چې څه کوئ او کوم مسلک ټاکئ. مهمه دا ده چې په ځان باور ولرئ. خپلو هیلو ته په لاشعور کې ځای ورکړئ. بیا که تاسې وغواړئ هرومرو بریالي کیدای شئ. د هر سړي شخصي وده او پرمختګ د ده په زیار او هیلو پورې تړلی دی. خو مهمه دا ده چې تاسې خپلو هیلو او موخو ته څنګه رسیدای شئ. څوک چې ټولنه دقیقه او په جدي توګه مطالعه کوي، د هغه وده او پرمختګ هیڅ حد او پوله نه پیژني. دا چې په نړۍ کې څنګه تر نورو مخکې شئ، څو خبرې درته کوم. تاسې باید بهرنۍ ژبه زده کړئ چې د بېلابېلو ملتونو سره اړیکې جوړې کړئ. په انګلیسي باید روانې خبرې وکړئ، او په نورو ژبو لکه چینایي، فرانسوي، روسي، الماني او هسپانوي او نورو خپله جاله پورې باسئ. که داسې ونه کړئ، د خپل هیواد له هوایي ډګره په وتو به ړانده چرګان شئ. دا خبره ډیره کیږي چې زمونږ په هیواد کې ښوونکي ډیر خو معلمین کم دي. زه په دې ویاړم چې په واقع معنا یو معلم مې درلوده. نن دا وړتیا لرم چې د هغه د زحمتونو بدل ورکړم او متقابلا یې په خدمت کې شم.
بې موخې ځوان هیڅ ځوان نه دی. ځوانانو ته هیلې ډېرې مهمې دي. تاریخ د هغه خلکو دی چې په ژوند کې لویې هیلې او موخې لري. هر انسان ځانګړی دی، سره له دې چې د ځینو انسانانو استعدادونه څو اړخیز وي، خو زیاتره انسانان په ټولو برخو کې نه بلکې په یوې ځانګړې برخه کې تر نورو زیات استعداد لري. له همدې امله ښه دا ده چې هر څوک هغه کار وکړي چې مینه ورسره لري او پکې تکړه وي. خو معمولا پرمختګ له زده کړې پرته نه کیږي.